د افغانستان د اوسني شلوریز فارمټ د تیزو توپ اچونې جوړې یعنی فضل حق فاروقي او نوین الحق کریر ته لنډه کتنه او ارزونه. نوین د افغانستان یو له هغو لوبغاړو څخه ده چې له 2014 کال راهیسې بیا تر ننه له افغان لوبډلې سره لوبیږي. دا د افغانستان لپاره په ټولو 45 شلوریزو لوبو کې 50 لوبغاړي سوځولي دي. د 100 منډو په ورکولو سره د 4 وکټ اخیستلې غوره توپ اچونه چې دغه توپ اچونې په 19.93 ایوریج سره ترسره کړې ده. نوموړی د دې ترڅنګ په دغه فارمټ کې د بیټینګ په برخه کې 44 منډې هم لري. بلخوا فضل حق فاروقي هم د افغانستان لپاره په ټولو 42 لوبو کې لوبېدلی ده. 54 وکټ اخیستي دي او د 9 منډو په ورکړې سره د 15 لوبغاړو سوځول غوره توپ اچونه ده. هغه په 18.18 ایوریج سره لوبېدلی ده او په دغه فارمټ کې 12 منډې هم لري. دوی دواړو په ګډه د افغانستان لپاره په شلوریز فارمټ کې 114 وکټ اخیستي دي چې 11 وکټ په 2023 نړیوال جام کې دوی دواړه په ګډه ترلاسه کړي وي چې له منځه بیا فضل حق فاروقي د 19 وکټو په لرلو سره د دغه نړیوال جام مخکښ توپ اچونکی و.